کوم کسانو چې له الله نه پرته نور سرپرستان نیولي دي د هغو مثال د غڼې غوندې دی چې خپل ځان ته یو کور جوړوي او له ټولو کورونو څخه ډیر کمزوری کور د غڼې وي. کاشکې دغو خلکو علم درلودلی. دوی چې له الله نه پرته هر شی بولي الله ته هغه ښه معلوم دي او هماغه برلاسی او د حکمت څښتن دی. دغه مثالونه موږ د خلکو د پوهنې لپاره راوړو، خو په دې باندې هماغه کسان پوهیږي چې د علم خاوندان دي. الله آسمانونه او ځمکه په حق پیدا کړي دي. په حقیقت کې په دې کې یوه نښانه ده د مؤمنانو لپاره. ای پیغمبره، هغه کتاب ولوله چې تا ته د وحی په واسطه درلیږل شوی دی او لمونځ قایم کړه. په باوري ډول لمونځ له فحشا او ناوړو چارو څخه منع کوي او د الله یاد له دې نه هم ډېر لوی شی دی. الله پوهیږي په هغه څه چې تاسې کوئ.